ویل کېږي چې 10 ډزې ویشتې ده او چې کله دې ساه نه وته نو بیا یې د تبرګو په وار باندې شهیده کړې ده کرشمه یتیمه ماشومه. السلام علیکم عزتمندو پښتنو، اتاورمان تاسو ته هرکلی وایي. لوړ دیر رباط خرکي کلي کې یو 18 کلن 14 کلن لږ یو کرشمه ماشومه چې کومه وه یتیمه، هغه ډېر بېدادۍ سره تره او د تره زوی وژلې ده. ویل کېږي چې 10 ډزه یې ویشتې وه او چې کله دې ساه نه وته نو بیا یې د تبرګو په وار باندې وژلې وه. نو دا یو ډېر ظلم او زیاتې شوی ده. یتیم یې وژلې وه دا په لوړ دیر کې. نو د هغې چې کوم مرکزي ملزمان دي دواړه ګرفتار شوي دي. بیا د رباط خلکو د دیر د خلکو ډېر خواهش و چې یاره تا یوسف جان صاحب او مانځي صاحب دې پروګرام له راشئ او د دې چې کوم ملزمان دي دوی انټرویوز وکړئ. نو حالانکې موږ خو اني ټایم ریډي یو او هر وخت موږ تیار یو. او موږ چې کله پولیس ډپارټمنټ سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې یاره دوی موږ میډیا ته نه مخامخ کړو ځکه چې د هغو چې کوم الا افسران دي د هغو میډیا ته نه ورکوي، د هغو موږ خپلې مجبوریانې نو ولس ته خبر وي او زموږ له طرفه خو څه خبره نشته. موږ خو اني ټایم ریډي یو او یوسف جان صاحب هم اني ټایم ریډي دی. نو ما د ډېرو غیرو عوامو رابطه وکړه، موږ په اعلان کې رپورټ هم جوړې کړي دي چلولي هم دي. خو بهرحال د خلکو خواهش و چې تا یوسف جان خصوصي دې پروګرام نه راشي. نو هغه ټول ته زه معذرت کوم ځکه چې پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی هغه میډیا ته نه ورکوي او مرکز چې کوم دواړه ملزمان دي هغه ګرفتار شوي دي. نو د ولس وینا وه، بیا د ډېرو د غیرو عوامو وینا وه چې تاسو دغې پروګرام نه راشئ او دغه چې کوم ملزمان دي مرکزي دوی انټرویو وکړئ. نو حالانکې موږ خو اني ټایم ریډي یو او ما مسلسل د پولیس ډپارټمنټ سره رابطه وکړه خو هغه میډیا ته نه ورکوي. نو کاینډلي خفه نه شئ او موږ معذرت کوو ځکه چې زموږ له طرفه خو څه شته نه، موږ اني ټایم ریډي یو. او الله دې وکړي چې په دې وطن کې دا پانسي داسې عام شي چې څنګه دا غنم سړی وکړي او دا ګېډۍ خورې ورې پرتې چې دغه شان څوک چې ظلم کوي، زیاتې کوي، قتل عام کوي، دغه شان دی قتلوي. نو انشاءالله زموږ طرفه به څه نه وي. که موږ ته اوس هم پرمیشن میلاو شو نو موږ انشاءالله دغه ملزمانو سره ضرور انټرویو کوو. یو جهان مننه، شکریه.